Excuse me, بخنه غواړم. Are these good quality shoes? آیا دا ښه کوالټي والا بوټان دي؟ آیا دا ښه معیار والا بوټان دي؟ Yes, sure they are. او بالکل دا دي. It's been a hot selling item this season. دا په دې سیزن کې د ټول نه زیات خرڅ شوی آیټم دی. And we haven't received a single complaint about the quality until now. او مونږ ته تر حاضر وخت پورې د دې په باره کې یو شکایت هم نه دی راغلی. Hot selling items هغې ته ویل کېږي کم څیزونه چې ډېر زیات خرڅېږي، یعنې د هغې ډیمانډ ډېر زیات وي، هر څوک یې اخلي، نو هغې ته ویل کېږي hot selling items. مثال په طور په روژه کې خلک پکوړې ډېرې خوري که نه، نو په روژه کې بیا پکوړې یو قسم لا hot selling item وي، ځکه چې دا د پکوړو او د سموسو سیزن وي. نو دغه شانتې په روژه کې بیا سموسې او پکوړې hot selling وي. I bought something similar 2 months ago. ما 2 میاشتې مخکې د دې په شانتې اغوستي وو. But they lasted me only 2 months. خو هغې صرف 2 میاشتې دوام وکړو. And then the sole came off. او بیا ترېنه دا تلې رالرې شو. دا تلې ترې ووتو. Really? رښتیا؟ That's weird. دا خو ډېره عجیبه ده. Yeah, I'm serious. او زه سنجیده خبره کومه. زه صحیح خبره کومه. It looks like دا خو داسې ښکاري you bought some counterfeit shoes چې تا چرته جعلي بوټان اغوستي وو. counterfeit ویلې کېږي جعلي ته، 2 نمبر ته. اکثر خلک کم چې اوریجنل سیز وي که نه، نو د هغې کاپي جوړه کړې وي، د هغې نقل یې جوړ کړی وي، نو هغه بیا خرڅوي که نه د اصلي په نوم باندې، نو هغې ته ویلې کېږي counterfeit. تاسو ورته فیک هم ویلی شئ، فیک شوز، جعلي بوټان. It looks like دا خو داسې ښکاري you bought some counterfeit shoes چې تا چرته جعلي بوټان اغوستي وو. Otherwise they should last for at least 2 years. ګنې دې له خو کم از کم 2 کاله ضرور چلیدل پکار دي. د لاست مطلب دلته کې دی دوام ته، چې یو څیز څومره وخت کیږي. صحیح ده؟ دې دپاره هم لاست استعمالیږي. څنګه چې اکثر د خلکو د موبایل د فون بیټري زر ختمیږي که نه، نو بیا موږ وایو it doesn't last. د دې ډېر وخت نه کیږي، د دې زیات دوام نه وي. صحیح ده؟ نو دلته کې هم د دې لاست هم دغه مطلب دی چې د دې بوټانو په کار ده چې 2 کاله خو د دې وشي، چې 2 کاله خو کم از کم د دې دوام وي. Maybe you are right. کیدای شي چې ته صحیح وې. That's why the price was cheap. د دې وجې نه د هغې قیمت ارزان و. How much did you pay for them? تا په هغې باندې څومره پیسې ورکړې وې؟ تا هغه په څو باندې اغوستي وو؟ I paid 2,000 rupees for them. ما د هغې 2,000 روپۍ ورکړې وې. 2,000؟ 2,000؟ Then they were definitely counterfeit. نو دا خو بیا ضرور جعلي وو، ضرور دیسي وو. Yeah, I feel the same now. او زه هم اوس دغه شانتې محسوسومه. But anyways, خو به هر صورت، خو به هر حال، how much are these? دا په څو باندې دي؟ These are 5,000 rupees. دا په 15,000 روپۍ دي. So these are 100% original shoes, right? نو دا 100% اصلي بوټان دي. صحیح خبره ده؟ That's right. او صحیح خبره ده. They are 100% genuine. دا 100% اصلي دي. Do you have these in black? ستاسو سره دا په تور رنګ کې شته دی؟ Yes, sure. او بالکل we have them in black and also in white. دا زمونږ سره په تور رنګ کې هم شته دی او په سپین رنګ کې هم شته دی. That's great. زبردست. But I have just tried these. ما اوس دا ټرای کړله، ما اوس دا په خپو باندې وکتله and they are a bit tight on me. او دا په ما باندې لږ شانتې تنګ دي. Do you have them in size 8? ستاسو سره دا په 8 نمبر سایز کې شته دی؟ Let me check. ودرېږه زه ګورم. Yes, we do have them in size 8. او زمونږ سره په 8 نمبر سایز کې شته دی. Great. زبردست. Can I have them? زه دا اغوستی شم؟ Of course. بالکل. I will return them. زه به دا ضرور واپس راوړم
if they get ripped. کچری دا وشلیدله. That's not a problem. دا خو هیڅ مسله نه ده. We give 12 months warranty on all kinds of shoes. مونږه د هر قسم بوټانو 12 میاشتې وارنټي ورکوو. یو یې وارنټي او یو یې ګارنټي. ګارنټي دې ته ویل کېږي چې ته ذمہواري واخلې د یو څیز. صحیح ده؟ دا د انسانانو هم کیدی شي. وارنټي د انسانانو نشي کېدی. وارنټي صرف او صرف د سیزونو کیدی شي. صحیح ده؟ د دې نه پکې علاوه نور هم فرق کیدی شي، خو په دې ټیم کې زموږ هغه ټاپک نه دی، نو موږ خپل ډایلاګ له واپس راځو. صحیح ده؟ Perfect. بهترین. زبردست. I also need some socks. زما څه جرابې هم پکار دي. Do you sell them too? تاسو هغه هم خرڅوئ؟ Yes we do. او زموږ سره شته دي. They are right behind you. دا بالکل ستاسو شاته پراته دي. Oh yeah, here they are. او بالکل دا دي. And I would like to buy one shirt too. او زه یو شرټ هم اغستل غواړم. Okay, no problem. هیڅ خبره نه ده. Have you already chosen a shirt? تا د مخکې نه ځان له شرټ خوښ کړی دی؟ Yes. او I like this one. زما دا یو خوښ دی. Do you have it in different colors? ستاسو سره دا په نور رنګونو کې شته دی؟ No, I'm sorry. نه زه بخښنه غواړم. That's the only color we have got in stock right now. دا واحد رنګ دی چې په دې وخت کې زموږ سره په سټاک کې دی. په دې وخت کې زموږ سره په ذخیره کې دی. Okay. ښه. What about this one? او د دې شرټ په باره کې څه خیال دی؟ Do you have this one in blue? ستاسو سره دا په اودي رنګ کې شته دی؟ We had them in blue. زموږ سره دا په اودي رنګ کې وو. But unfortunately, they are sold out too. خو د بدقسمتۍ نه هغه هم ټول خرڅ شوي دي. Everything is out of stock today. هر یو څیز نن ختم دی. It's been a busy week. دا ډیره مصروفه هفته وه. So yeah, some products are out of stock. نو او ځینې څیزونه ختم شوي دي. Do you have any idea when they will be back in stock? ستاسو څه خیال دی چې دا به واپس په سټاک کې کله راځي؟ چې دا به بیرته په سټاک کې کله راځي؟ چې دا به بیرته په ذخیره کې کله راځي؟ Well, not completely sure. ډیر یقیني نه یم. But probably next month. خو کېدی شي چې را روانه میاشت کې راشي. Oh no, that's a long time. نه دا خو ډیر اوږد وخت دی. I can only wait for a week. زه صرف یوه هفته انتظار کولی شم. They might come in a week. کېدی شي چې په یو هفته کې راشي. But I can't guarantee that. خو زه د دې ګارنټي نشم درکولی. زه د دې ضمانت نشم درکولی. Well, in that case, I will go for this one. ښه نو په دغه صورت کې به زه دا یو واخلم. Okay, as you wish. ښه ده چې څنګه ستاسو خوښوي. So what's the total? نو ټولې پیسې څومره شولې؟ That will be 7,500 rupees. دا 2,500 روپۍ شولې. 5,000 for the shoes. 5,000 د بوټانو شولې. 2,000 for the shirt. 2,000 د شرټ شولې. And 500 for the socks. او 500 د جرابو شولې. Can you give any discount? ته څه تخفیف کولی شې؟ څه رعایت کولی شې؟ If I buy all the three. که چېرې زه دا درې واړه واخلم. Yes, sure. او بالکل you can pay 7,300. ته 2,000 او 300 روپۍ ورکه. Will you take 7,200 rupees? ته به 2,000 او 200 روپۍ واخلې and close the deal. او دا ډیل کلوز کا او دا سودا ختمه کا. close the deal مطلب راځي ډیل بندول. ډیل کلوز کول. یعنی که فرض که تاسو چری د چا سره صدقه شانتي اغستل او خرڅول کوي، د چا سره سم معامله روانه که هغه یوازې اغستل خرڅول نه، هغه هر څه معامله کیدی شي. خو چې کله دوانه فریق رضا شي، دوانه کسان رضا شي په یو معامله باندې او حل شي، نو هغه ډیل کلوز شي، هغه ډیل بند شي، یعنی هغه ډیل وشي، هغه ډیل پوره شي.
نو دې ته ویل کېږي close the deal. Okay, that's fine. او صحیح ده. Awesome. په زړه پورې. زبردست. Can you please pack them? ته مهرباني کولی شې چې دا پیک کړې؟ Why not? ولې نه؟ Just a second. یو سیکنډ صبر وکړه. Here they are. دا دي. And here is the payment. او دا دي پیسې. Thank you very much. ستاسو ډېره ډېره مننه. Here is the receipt. دا دی رسید. Please make sure مهرباني وکړه دا خبره یقیني کا you keep this receipt somewhere safe. چې ته دا رسید چرته کې خوندي کې دی. چرته کې محفوظ کې دی. In case you have to return them. که چېرې ته دا واپس راوړې. We will not accept the return without the receipt. مونږ به د رسید نه بغیر سامان بیرته واپس ناخلو. I understand that. زه په دې باندې پوهېږم. I'll keep it safe. زه به دا خوندي کېدم. زه به دا محفوظ کېدم. Thank you very much. ستاسو ډېره ډېره مننه. Have a nice day. او ښه ورځ درته غواړم. Bye. Bye. Excuse me. Are these good quality shoes? Yes, sure they are. It's been a hot selling item this season, and we haven't received a single complaint about the quality until now. I bought something similar 2 months ago, but they lasted me only 2 months, and the sole came off. Really? That's weird. Yeah, I'm serious. It looks like you bought some counterfeit shoes, otherwise they should last for at least 2 years. Maybe you are right. That's why the price was cheap. How much did you pay for them? I paid 2,000 rupees for them. 2,000? Then they were definitely counterfeit. Yeah, I feel the same now. But anyways, how much are these? These are 5,000 rupees. So these are 100% original shoes, right? That's right. They are 100% genuine. Do you have these in black? Yes, sure. We have them in black and also in white. That's great. But I have just tried these and these are a bit tight on me. Do you have them in size 8? Let me check. Yes, we do have them in size 8. Great. Can I have them? Of course. I will return them if they get ripped. That's not a problem. We give 12 months warranty on all kinds of shoes. Perfect. I also need some socks. Do you sell them too? Yes, we do. They are right behind you. Oh yeah, here they are. And I would like to buy one shirt too. Okay, no problem. Have you already chosen a shirt? Yes, I like this one. But do you have it in different colors? No, I'm sorry. That's the only color we have got in stock right now. Okay, and what about this shirt? Do you have this one in blue? We had them in blue, but unfortunately, they are sold out too. Everything is out of stock today. It's been a busy week, so yeah, some products are out of stock. Do you have any idea when they will be back in stock? Well, not completely sure, but probably next month. Oh no, that's a long time. I can only wait for a week. They might come in a week, but I can't guarantee that. Well, in that case, I will go for this one. Okay, as you wish. So what's the total? That will be 7,500 rupees. 5,000 for the shoes, 2,000 for the shirt, and 500 for the socks. Can you give any discount if I buy all the three? Yes, sure. You can pay 7,300. Will you take 7,200 rupees and close the deal? Okay, that's fine. Awesome. Can you please pack them? Why not? Just a second. Here they are. And here is the payment. Thank you very much. Here is the receipt.
Please make sure you keep the receipt somewhere safe in case you have to return them. We will not accept the return without the receipt. I understand that. I'll keep it safe. Thank you very much. Have a nice day. Bye.